د دواړو جهانو سردار مبارک یو ځل د یو جنازې نه را روانو. هغې د مړي خلکو پاک پیغمبر مبارک کور ته راوغوښت او د دواړو جهانو سردار مبارک له څه خوراک تیار کړی. پاک پیغمبر مبارک ته چې ډوډۍ کېښوده او د دواړو جهانو سردار مبارک هغه نوړۍ په دې خولې ته ور واچوله. خولې کې تاوله را تاوله خو تېرېده نه. د غوښې هغه قطره بلکل نه تېرېږي. د دواړو جهانو سردار مبارک وفرمایل و یره دا چې کم څاروي حلال شوی دی نو دا د هغې مالک د اجازت نه بغیر حلال شوی دی. هغه نوړۍ یې د خولې نه وښکه. د هغې کور چې کومه ښځه و هغې راوغوښته وی دا څاروي د مالک د اجازت نه بغیر حلال شوی دی. هغې ورته وی یره د الله رسوله موږ تاسو له دعوت وکړو د نقیع بازار ته یو کس ولیږه چې یو څاروي به راولي هغه به حلال کړو. هلته هم څاروي میلو نه شو. بیا زموږ د ګاونډیانو څاروي غیشتې و نو هغوی پسې مې سوال جواب وکړو چې زه به درله پیسې درکم او دا په ما باندې را خرڅ کې. نو د هغې ښځې خاوند کور کې نو او هغې ښځې هغه څاروي د خاوند د اجازت نه بغیر راولېږه چې دا خو وړه خبره ده. زه صحیح شوه چې خاوند مې راشي تپوس به ترې وکړم نو دا څاروي د الله رسوله چې موږ حلال کړی دی نه هغې ښځې رالیږلی دی. نو ګوره مالک خو هغه ښځه نه وه، هغه ښځې خو مالکه نه وه که نه. مالک د څاروي خو د دغې ښځې خاوند و. نو د دواړو جهانو سردار مبارک هغه نوړۍ تېرېده نه پاک پیغمبر مبارک الله خبر کړ. دغه رنګ امام احمد ابن حنبل صاحب هم وایي وی یره د دې ډوډۍ نه ماله د حرامو بوی راځي. هغه روټۍ یې ونه خوړه خو ښځې ته وایي وی که څوک رالل او ډوډۍ یې خوړه غوښته ملنګ سوالګرې نو دا روټۍ ورله ورکه خو ورته ووایه چې ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. په دې کې څه وخت پس سوالګرې راغی وی الله پاکه مبخه که د خوراک شي راله راکې. هغه روټۍ یې ورولېږله خو د کور نه ورته آوازه مو شو چې ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. هغې سوالګرې وي چې دومره لوی امام نه ده خوړلې نو زما څه کار دی چې زه دا ډوډۍ خورم. هغه وانه غېشته. څه وخت پس بل سوالګرې راغی هغه الله پاکه مبخه که څه وي نو راله راکې. دا روټۍ یې ورولېږله خو لیکن ورته ده وي چې ګوره احمد ابن حنبل نه ده خوړلې. هغه روټۍ هغه وی چې دومره لوی امام نه ده خوړلې زما څه کار دی چې زه یې خورم. سوالګري هم نه اخېسته هغه روټۍ هم داسې پاتې شوه. یو وخت امام احمد ابن حنبل صاحب تپوس وکړه یره وایي هغه روټۍ هم څه کړه. ورته یې ویې تا مو نه خوړه سوالګري هم نه اخېسته چې دومره لوی امام نه ده خوړلې زه یې څه وخورم. موږ د دجلې دریاب ته وغورځوله. امام احمد ابن حنبل صاحب په ټول عمر کې د دجلې د دریاب کب بیا نه دی خوړلی. وی پته نه لګي چې د کم کب خېټې ته به دا ډوډۍ تلي. حالان کې کب په دې باندې مکلف نه دی چې هغه به حلال خوري او حرام به نه خوري. که یو کب حرام هم وخوري د هغې هغه خوراک ستا دپاره جایز دی. خورونو دې ته ورع وایي. حرام څه کې چې د مشتبهاتو نه ځان ساتل. نو دی امام احمد ابن حنبل صاحب رب العالمین 100 کرته په خوب کې لیدلی دی. نو چې کله یو کم 100 کرته رب العالمین په خوب کې ولید نو ځان سره سوچ کوو یره دا خو یو کم 100 کرت ما الله په خوب کې ولید. دې ځل لکه ما رب العالمین په خوب کې ولید نو زه به د الله نه یو تپوس کوم چې پروردګاره ما ته هغه عمل وښایه چې د ټولو نه پې زیات بنده تا ته در نږدې کېږي. ګوره امام دی نو ښه سوال کوي که دا دنیادار انسان و نو د دنیا مال او دولت بیا د الله نه غوښته. په سلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید. الله ته وی پروردګاره دا سلم کرت چې تا په خوب کینم ما ته هغه عمل وښایه چې د ټولو نه پې زیات پروردګار انسان تا ته در نږدې کېږي. رب ذوالجلال ورته وی د قرآن حکیم په تلاوت ما ته انسان زیات نږدې کېږي.
امام احمد ابن حنبل صاحب وتوی پروردگاره که په معنا یې پوهیږي یا نه پوهیږي، لکه دا علما یې په معنا پوهیږي، عوام یې په معنا نه پوهیږي. رب ذوالجلال ورته وی بفهم او بغیر فهم. د دې قرآن تلاوت چې څوک کوي که په معنا یې پوهیږي او که نه پوهیږي، خو ما ته په دې باندې رانږدې کیږي. نو رونو که ځان رب ذوالجلال ته یو انسان نږدې کول غواړي، نو په دې قرآن باندې به رب ذوالجلال ته ځان نږدې کوو، دې سره به نسبت پیدا کوو، د دې تلاوت به کوو، د دې په معنا به ځان پویو، د دې په مفهوم مطلب باندې به ځان پویو، د دې په احکامو باندې به عمل کوو چې کومونه پکې رب ذوالجلال منع کړې ده، منهیات دې د هغې نه به ځان ساتو، رب العالمین ته به نږدې شو. ښه نو چې الله ته نږدې شو نو دا وړه خبره نه ده. بادشاه ته نږدې کېدل ګران دي. چې بادشاه ته ته نږدې شوې، خزانې بادشاه سره د پیسو به تا ته څه کمې وي، نوکری بادشاه سره دي تا ته به کمې څه وي. چې بادشاه ته نږدې شوې نو نوم بدماش درته بیا غږ نشي کولی. نو چې ترونو الله ته نږدې شوې، نو که ستا کور د پریشانو نه ډک دی، خو چې الله ته نږدې شوې پریشانۍ به د الله ختموي. که فقر و فاقه به د هغه الله به ختموي، که بیماری دی هغه بیماری به درنه څوک ختموي؟ الله. که رزق دی تنګ دی رزق به درله څوک پراخه کي؟ الله. نو مې مشکل به درله رب ذوالجلال حل کي، خو چې رب العالمین ترونو موږ ځان نږدې که ګورئ.